سره د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند د انګلستان د څانګې مشر ښاغلی وکیل صاحب یوسف علي موږ سره موجود دی. د څخه به دا پوښتنه وکړو چې دې پروګرام کې ډېرې هلې ځلې کړې وي چې د دې په فکر باندې پروګرام څنګه تیر شو. سلامونه. وعلیکم السلام. دا پروګرام خو چونکې د مونږ په داسې دغه به ورته نظر به ورته ګورو چې چونکې مونږ د پښتنو د وکالت علمبرداران ځان ته نو دا د پښتون د وطن د وړو لویو مشرانو کشرانو د ټولو مشترکه یو دلته کې غونډه وشوه چې هغه دې کې صرف د دوه خبرو چې یو د پښتونخوا نوم د دې صوبه سرحد نه بلکې د صوبه سرحد سره تړلی شوي د قبایلي اضلاع کې او د جنوبي پښتونخوا په بلوچستان کې چې کوم پښتانه دي او د میاوالي د اټک او د دې ټولې سیمې پښتونخوا نومو خو بیا هم دا یو پوړی کېښودی شوه د دې صوبه سرحد دا نوم چې کېښودی شه نو موږ په دې هم ډېر زیات خوشحاله یو چې دا یو لومړی پوړی وه او مونږ د امو تر اباسي نه پورې د ټولو پښتنو د یووالي خبره وکړه. په دې کې ټول پښتانه موږ سره په دې باندې متفق شول چې مونږ پښتنو له ټولې خبرې رستو کول پکار دي چې مونږ د خپل پروګرام ټول بین الاقوامي نړۍ کې خپله شوپه وکړو، بین الاقوامي عدالت کې خپله مقدمه وکړو، که هغه کامن ویلث دی، که هغه یونایټډ نیشن دی او که هغه دلته کې د برطانیې حکومت دی چې مونږ هغه ټول بین الاقوامي برادري ته وو چې پښتانه په خپله خاوره باندې د امو تر مارګلې پورې چې احمدشاه به ورته پښتونخوا ویلي دي یا د نن نه 4,000 کاله مخکې د پښتنو لومبي شاعر چې ورته وایي چې د پښتونخوا ښکلي زلمي چې ځغلي هند ته نو غلي یې پیلکان دي تړونه چې په دې پښتونخوا باندې په افغانستان پښتونخوا دې باندې د پښتنو خپل واک اختیار شي او د پښتنو دا وطن په یو وحدت کې په یو ټاټوبي کې راټول شي. پښتنو ته د پښتونخوا مینوالو ته څه پیغام لرئ؟ زه د پښتونخوا ټولو ځوانانو ته، مشرانو ته، کشرانو ته او خپلو میندو خویندو ټولو پښتنو ته یو خواست کوم، یو زاري ورته کومه او دا بلنه ورته ورکومه او دا زیری ورته ورکومه او دا غوښته ترې نه کوم چې موږ له نن په 21مه پیړۍ کې دي سیان 21مه پیړۍ ده د کمپیوټر دور دی موږ له په علمي توګه باندې یو علمي تحریک پکار دی چې هغه څنګه په د دې پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ مشرانو په جرمني کې ایښی دی کبیر ستوري د دې بنیاد ایښی دی نور مشران هغه سره چې کوم چې موږ په دې کې صرف د پښتون ژوندی تاریخ او د پښتون مستقبل صرف په دې کې دی چې پښتون ځان ته خپل یو مملکت داسې مملکت چې هغه د احمدشاه بابا مملکت وي او په هغې کې پښتو ژبه علمي ژبه وي په هغې کې د پښتون په خاوره باندې د پښتون واک اختیاري الو به پښتانه د دنیا د نړۍ سیال کامونو سره سیال کیږي. مخکې د پروګرام نه تاسو څه فکر کوئ چې دا پروګرام به دومره کامیاب لاړ شي او که نه؟ د دې نه مخکې ما ته ډېرو خلکو مختلفې خبرې کولې ځکه چې زموږ باره کې ډېر خلک یو غلط دغه ورکوي چې یاره موږ پښتانه یو نو موږ نور خلک نه منو. افغانستان کې 121 قومونه او قبیلې ژوند کوي دا تاریخي په دې خاوره باندې آباد دي. افغانستان د دوی ټاټوبی دی د دوی وطن دی موږ دا زموږ وروڼه دي موږ د هغوی د حقوقو نه بلکې د هېڅ قسم حقوقو د چا د حقوقو نه موږ انکار نه کوو او هغوی به موږ ځان سره یو ځای په دې وطن کې موږ سره به ژوند کړو ډېر د عزت چې څنګه دا د هغه چا وطن دی چې چا په دې وطن کې کور او ګور دی نو دلته کې یو غلط دغه ورکېدلی کېده چې دا خلک په افغانستان کې اقلیتونه نه مني یا دلته کې په ګاونډ کې د نورو ملکونو د نورو قومونو مخالفت کوي موږ د هېڅ چا مخالفت نه کوو. ما به دا خبره کوله چې دا د پښتنو غونډه ده او د پښتنو غونډه کې د سکوټ هېڅ قسم ضرورت نه د پښتنو سکوټ هر چې د پښتون چې ناپوهه یا یو د غلط کار کوي دغه په خوا کې چې بل پښتون ناست هغه دغه سکوټ وي هغه پوه کوي چې غلط کار مو کوو. والحمدلله پښتانه ډېر پوه دي ډېر د عزت خلک دی او پښتانه هر ځای کې لکه خپله حیا او په خپل ننګ باندې ولاړ دي. دا غونډه ډېر زیات خوند وکړو او پښتنو موږ له د ډوډۍ لاس راکړه او موږ اپریشیټ چې موږ تاسو سره یو او تاسو د پښتنو څنګه چې موږ تنظیمونه په دې یوکې کې په برلي کې جوړ کړی په بری کې جوړ کړی په هډسفیلډ کې جوړ کړی په بیډفورډ کې جوړ کړی په مانچسټر کې جوړ کړی په ساوثهمپټن کې جوړ کړی په لندن کې زموږ ملګري دي هغوی غواړي چې راشي تاسو تنظیمونه دلته جوړ کړي په برمنګم کې زه به اوس خود دا تنظیم جوړوم ملګرو هله نومونه راکړي چې موږ خو تاسو مخکې نه پېژنو ستاسو پروګرام نه خبر وو موږ یو منظم تنظیم پکار دی. نو امید کوو دغه شانته کې ماته د بحرین او د دوبۍ نه هم ټلیفونونه شوي چې تاسو وکیل صاحب کله اوزګار شي تاسو راشي موږ دلته هم تنظیمونه جوړ کړو چې د پښتنو دا د وحدت دا خبره موږ خپل کام ته ورسوو. ډېره مننه وکیل صاحب.